बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजुनन पर विंडोज आखिरी रस लेक्चर के और खुदा शॉर्टकट याद है विंडोज शॉर्टकट की विंडोज 10 को रहे दा शॉर्टकट कंट्रोल याद दी कंट्रोल एक्स तो कट शॉर्टकट हो कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट रिनेम इफ टू इम्तिहान किताब और राजी लके वाई कंट चुनु बदले रिनेम नाम कार वस्तु करना शॉर्टकट इफ टू सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए undo control z redo control y refresh shortcut so f5 हो the new folder shortcut से the control shift है ना alt f4 से करके close the current app दा माना लकदा my computer मा सारा दे तो गारम दा close कमा नदीज में close का वो लेशे और current चिता सारा कम यो window पे screen ही alt f4 आगे बार सारा से की close की बा او چې کله سره څه په سکرین نه به چې ته الټ 4 ونه تا ته شټ ډاون وینډو راځي دا صحیح شو ځینې خلک الټ 4 شټ ډاون کار کوي نه الټ 4 څه کار کوي کرنٹ وینډو مونږ ته څه کوي کلوز کوي الټ څه کار کوي سوئچ بټوین اوپن ایپس اور وینډو مثال دی وینډو نه چوز بل وینډو ته لکه ګوره دیس پی سی بم خلاص کو یو دا شو دلته راځم ریسایکل بم خلاص کو اوس ګوره دا واسره سورانه فولډر یا سورانه په خلاصي الټ ټب وا د ست د یو وینډو نه بل وینډو ته سوئچ کېدې شي چې کوم سوره وینډو ته سره اټول خلاص یا په سکرین راځي کوم وینډو ته چې اماغه بس په نخا کا اماغه ډایرکټ درته سکی خلاصي به الټ 4 یعنی د یو وینډو نه بل وینډو ته تللی شي بل لیکل شوی دی shift delete select target permanently دام تاسو له کغاړه وای کنه همیشه د پاره ډیلیټ کوي ریسایکل بن ته لاند نشي نو شارټکټ چیرې shift plus delete start menu دا مینو تاسو start menu د دې دوه شارټکټ دي یو وینډو کې دا یو کنټرول سکیپ کې وینډو کې وا هم در سره دا اوپن کیږي کنټرول سکیپ کې وا دا سره هم اوپن کیږي دا start menu شارټکټ وینډو دی شو ال هاي ډیسکټاپ لکه دار څه ګوره خلاص دي چې ډیسکټاپ وګورم وینډو دی وا هر څه ورته ګوره مینیمایز کوي واپس ریسټور کوي هم دا وینډو دی وا واپس هر څه تاسو کوي ریسټور کوي یعنی چې څومره شان تاسو سره په سکرین لکه اوس یو چې ته مینیمایز کوي وخت نسی کنه واره یو کلیک سره ټول مینیمایز کوي سبا و وینډو دی شو کوي هم درته دا واپس ورته هایډ کوي وینډو ایم سمانه مینیمایز آل وینډو دا هم دا کار کوي لکه اوس ګوره نوټ پیډ یو وینډو شو کینټیشا یو بل وینډو شو ټول وینډو ما سره په سکرین باندې دي کنه نو وینډو هم دا ټول درته مینیمایز کوي او به چیرته شارټکټ چې ده شفت وینډو شفت ام چې دا ټول درته ریسټور کوي لکه واپس درته په سکرین خې ګوره وینډو شفت ام او وینډو شفت ام ګوره ټول درته ریسټور کوي کنه واپس درته اوپن کوي بل لیکل شوی وینډو ټیپ کې اوپن ټاسک ویو دا په دې سټایل کې درته ویو لکه څنګه چې دا شارټکټ سوئچ د دې درته دا په بل ویو کې غواړي وینډو ټیپ وا یا درته په دې ویو کې خې ګوره دا ویو دا ګوره کومه وینډو ګوره په دې تاسو ویو خې چې څومره وینډوګانې تاسو سره اوپنې دا په دې سټایل کې درته ویو خې واپس دا اوپن کومه وینډو ال دا لوک سکرین دې کله چې کمپیوټر لا کوي وینډو پلس سو ہے ال هو ہے لاک بش ډایرک دا د لوک شارټکټ شو بل لیکل شوی وینډو آر رن کمانډ ویلو کنه وینډو پی اوپن پریزنټیشن اور پروجیکشن سلایډ بار لکه دا ته ویل کی ګوره وینډو پی چې زو هم دا پروجیکټ مینو راولي دا لکه سکرین وصل دا په موبایل ټی سنټر کې ویلو کنه یو سکرین درته وخی ډوپلیکیټ دواړه یو نو دا دیتا پروجیکټ وینډو وي دا چې کلم راولي وینډو پلس پی وای د دې شارټکټ دا دی بل هم د وینډو آر رن کمانډ دا بل ورسته شي کړه ارته چې رن کمانډ څه کار کوي وینډو پی وینډو پرنٹ سکرین ټیک د سکرین شاٹ اف د انټایر ډیسکټاپ لکه غواړي د سکرین عکس والی نو وینډو کوم بٹن وا پرنٹ سکرین بٹن وا ګوره د دې دا وظیفه ده چې کله داسې کمپیوټر وي چې هغه کې صرف پرنټ سکرین یو کار کوي نو بیا به سره وینډو نه وهي
او داسې کمپیوټر چې دغه بټن باندې بل کوم اکشن هم ترسره کیږي نو بیا ورسره کومه بټن وي وینډو چینج د لانګویج change the language د دې ژبه بدلول شارټکټ left alt ورسره left shift دا شارټکټ دی لکه ژبه چې بدلول دلته موږ تاسو ویلو کنه دې نه بدلو د دې شارټکټ left alt او left shift ګوره دې سره ژبه څه کیږي چینج کیږي نو دا د وینډوز سره مهمه شارټکټ دی ټوټل سو شارټکټ دي دوه امتحان کې راځي امتحان کې چیرته مراغه د دې شارټکټ و د دې